بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې هیڅ نوع مشکل په تېرو درسونو کې نه وي درته پېښ شوی، او خدای دې وکړي چې ټول مې زده کړې هم یې، عملي کړې مې هم یې، او ګټه مې ورڅخه اخیستې وي. د ټولو څخه مې هیله دغه ده، که څوک کوم مشکل پکښې لري، یا زما په لهجه نه پوهېږي، یا د ویډیو په کتلو نه پوهېږي، یا هدف نشي ورڅخه اخیستی، یا د کتلو طریقه نه زده، یا د عملي کولو طریقه نه زده، هیله ده چې حتما ماته میسج کښېږدي. زه تر څو چې مې توان او وس یې زه درسره همکاره یم انشاءالله. راځو نن د اډاب فوټوشاپ 19 درس ته. 19 درس موږ یو ټولز یا وسیله لرو د بي یا برش په نامه باندې. برش د دې دپاره استفاده کیږي تر څو موږ یو تصویر یا ټیکس یعنی لیکنه یا یو څه په خراب کو یا په سم کو. ګوره دوې لارې دي. راځو فرض که زه یو تصویر راخلاصوم، لکه کوم تصویر درته راخلاص کړمه، فرض که زه دا تصویر راخلاصوم، دا مې راخلاص کړي. که زه چیرې بي بروش انتخاب کړم، راځم دلته بروش ته، دلته راځم دا ځای راخلاصوم. په دې ځای کې موږ د بروش یا بورس ډولونه لرو. دا انتخابوي، دا انتخابوي، دا انتخابوي. فرض که یو انتخابوم دا شیپ راولي، ګوره. بل انتخابوم دا شیپ راولي، دا رقم یې خراب کړي. بېرته کنټرول زید، کنټرول الټ زید. ځکه کنټرول الټ زید چې ونیسو موږ ډېر شاته تللی سو. دلته د څوکه یا د لیکنه چې دا څه خرابوي د دې اندازه کوچنۍ کوئ، غټوی سو. فرض که زه راځم دغه لیکنه خرابوم، مګر اوس چې ما خرابه کړل بېرته کنټرول زید وم، د دې رنګ خورا خراب دی. نو زه راځم دلته رنګونه راخلاصوم. کله چې مې رنګونه راخلاص کړل بیا پر دې رنګ باندې کلیک وکړم، ډبل کلیک یا پر دې باندې کلیک وکړه. دلته عین رنګ انتخاب کړه لکه څنګه چې موږ په بکګراوند کې لرو. هغه به کم رنګي، هغه به دا رنګي، رابسې وکې بکې. اوس راسه برش پراخی که، ګوره لږ کوشش لا وکړه، هغه رنګ یې څه تغییر لري هغه پیدا که. نور دا خراب که پر دې ځای باندې څوک دی نه وای چې دلته مخکې لیکنه وه. ما خو اوس که چیرې زه په هغه رنګ پسې وګرځېږم دونه خود یې هغه رنګ پیدا کړم لکه دلته چې شاته لیکلی دي، نو زما څه وخت نیسي او ویډیو اوږدېږي. تاسې به خود یې دا رنګ پیدا کړي. بس دا دی فوټوشاپ خراب سو، پر دې ځای بل شی ولیکه. دغه رقم فقط د زده کړې په خاطر درته وایم چې غلط استفاده کوئ هغه ستاسو غاړې باندې دي. زما درته وویل ګوره د غلطې استفادې دپاره یې نه درته ښایم، فقط د دې دپاره تر څو زموږ پښتانه وروڼه بالخصوص روزګاني وروڼه په یو څه باندې پوه سي. فرض که یو تذکره لري، اسناد لري، یو نوم خرابوي بل نوم واچوي، فقط سکن یې که، راوایې ښه په فوټوشاپ کې، بروش یې که. بروش ته سپین رنګ ورکړه لکه څنګه چې شاته د سپینې څپې رنګ دی. چې بروش دې کوي کاپي یې که، په قلم یې پر لیکې که، دا دلته په کمپیوټر پکښې لیکې. ټکس مې هم ښودلی دی چې څنګه لیکنه کېږي. هغه پر ولیکه، دا خراب که هغه ولیکه، بس خلاص. زما سره اوس سکن شوې صفحه شاید نه وي چې زه یې درته راواخلم. فرض که زه چیرې راسم، دا نن مې ډیلیټ کړله، ای خدایه. دلته راسه ریسایکل بین کې که چیرې پرته وه، ډسکټاپ ته راسه، ریسایکل بین چیرې دی؟ دغه یو څه سکن شوې، زه ګوره سمه سکن شوې نه ده، خو خیر په هر صورت. راسه اوس فوټوشاپ ته، بیا راسه دلته، بیا راسه ای ډرایو ته، آی پیس ته راسه، دا راخلاص که. دا دې راخلاص کړئ. اوس زه دا برش شوم، دا ځای خرابوم.
دا دې نه وي. ګوره راسه فقط سپین رنګ انتخاب کا. سپین رنګ څه دې انتخاب کړي دا اوکې کړه. نور په دې څوک پوهېږي دلته بل یو څه و. حاضري ده ګوره. راځم دا خرابوم. دا خرابوم. ګوره خانې سپینې شوې. دې ته په خپله دلته هم لیکای شې کمپیوټري، په قلم هم کې لیکای شې. دا زر دی راسه دا غیر حاضر کړه. هېڅ دغه برس کوچنی کړه. انتهایی قرارداد دی ورواچوه بل شی قرارداد یې کړه. ګوره دا د بروش طریقه یا د بروش استعمال دی. فقط مې د دې دپاره در وښوی چې تاسې دا زده کړئ. غلط استفاده کول زما غاړې خلاصې ستاسو غاړې بندې خلاصه. بل موږ بروش خپله جوړوی سو. فرض کړه زه دا تصویر دا هم وغورځوم نو او دا بل هم غورځوم چې نو. اوس راځم بل تصویر راخلاصوم. فرض کړه دې سپیسي ته راځم، پیکچرز ته راځم. په پیکچرز کې فرض کړه دا نجلۍ ده دا راخلاصوم. اوس دلته که چیرې راسو موږ پر دې ځای کلیک وکړو. دلته ګلان هم لرم. کولی سې دا خو سپین رنګ شو دا زیډ کړه. راسه دلته رنګونه ور تغییر کړه. فرض کړه دلته سور رنګ په سره رنګ کې لږ راکښته شه. دا رنګ انتخاب کړه. دا راسه اوکې کړه. د دې نجلۍ مخ ته داسې ښه ګلان رالو. ګوره هم بروش دی یو شی پاکول، خو دلته بیا دا شکل رالو. فرض کړه زه راځم دلته سلیکټور مې انتخاب کړي. سلیکشن دا نجلۍ سر مې دا انتخاب کړي. راځم ایډیټ منو ته. په ایډیټ منو کې ډیفاین بروش پر دې باندې کلیک کوم. راځم دا اوکې کوم. دا تصویر بندوم. دا نو سیف کوم. بل راخلاصوم. فرض کړه دا تصویر راخلاصوم. دا چې مې راخلاص کړي اوس بي وهم د کیبورډ څخه چې ما کوم ځای ته بوځي بروش ته. بروش ته چې رالم اوس راځم د بروش ټایپس یا ډولونه رااړوم. دلته ما یو دانه لاستیک خپل جوړ کړي. راسه اوس دلته راسه فقط یو کار وکړه. دا نورمال انتخاب کړه. هغه نجلۍ ده دلته. نجلۍ موږ ته رسم شوه. دلته راسه د دې رنګ واړوئ. څه رنګ یې فرض کړه د شین واوره ته اړوم. دلته به سم معلوم شي. ګوره نجلۍ د سره مې بروش جوړ کړي. دا اوس زموږ د بروش مسله. تر راتلونکي درس بیا پر الله سپارم او د ډېرو ډېرو دعاګانو په هیله یم چې دعا یې راته وکړي. موخ ته مې ښه علامه شي. تر خپل وس او توانه پرې زه سره همکاره یم انشاءالله. تاسې دعاګانې راته کوئ. زه انشاءالله کار درته کوم په خپل مسلک چې کمپیوټر ساینس مې دی. په دې کې انشاءالله په امید د خدای بس د الله د رضا دپاره تر څو چې تللی شم هغونه مخته ځم کار درته کوم. په دا خپل کار کې تاسو راسره شریکوم. ستاسو فقط دعاوې غواړم. مخته مو ښه.